बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ټول نمخ کې خوځو د ناستو ملمنو خاغلو مشرانو کشرانو او د مشرانو کشرانو د ځای خلکو د ټول ملمنو شکریا ادا کوم او بیا د ډېر شکر گزار یم د ارشد جان شاهکار صاحب چې تاسو مالا بلنه راکړه او مالا مدا دعوت راکو. زه د پیر امین باچا صاحب هم ډېر زیات شکر گزار یم. تاسو مالا ځای راکړه په خپل زړه کې. زه به دا ووایم مجي چې تاسو قلمکار یې، د علمیت ډک خلک یې او چې موږ مو ځان ته رانږدې کړو ته موږ هم حوصله افزایي وکړه. ستاسو ډېر زیات شکریا ادا کوم، ډېره مننه کوم. ګو چې زموږ کار ادبي خو نه دی، څه حده پورې د معاشرې د شعور هغه د ښکلا او موږ هم یو کوشش کوو، ښه انداز لږ جدا دی. خو زه یم چې غوره تاسو یې، ځکه چې ستاسو په لاس کې قلم دی، ستاسو نظر اوړو د نورو خلکو نه ډېر جدا دی. صاحب داسې جرګې دی او داسې تنظیمونه ډېر شي، ځکه چې ستاسو د قلم رنګ دی راښکاره شي. ډېره بخښنه غواړم په دې کې به لږ وخت لګي. د پښتو ژبې چې څونه خدمت شعرا کوي او لیکوال کوي، زما نه دی خیال چې په دې محاذ به بل څوک جنګېږي. کله چې د ټي وي آغاز وشو، کله موږ ټي وي ته بسم الله کولو نو موږ د ما خپل یو کوشش دا شعوري کوشش و چېرې زه په دې کې دا پښتو را ژوندی کړم. دا ډېر مکس اپ وه، ډېر عجیبه وه. موږ خپله ساده او د اشنغر پښتو ټي وي راوړه او تر اوسه پورې دغه سفر جاري دی. زما ډېر ملګري نیشنل ټي وي لاړل، زه لا نه لاړم. حالانکې دا تنخواګانې ډېرې ښه وې صاحبه، خو ما وې د پښتو هم څه خدمت پکار دی. او زه به دا ووایم چې زمونږ زاویه او سانچا صرف د پیسو نه تاویږي. چېرته چې خدمت خبر راشي صاحبه دا ډېر غټ ظرف او ډېر غټ لږ غواړي. زمونږ هره کلیه د پیسو نه راتاویږي، د پیسو نه سټارټ کېږي او پیسو ختمېږي. که به بچي سبق هم وایو، کار څه ته جوړو، خو ګورو دې ته چې په آخر کې یو بچی راوړي څه دغه څیز د ټولې دنیا څه چې د دې معاشرې سمه غټه تباهي وکړه. دغه د کتاب خبرې خو اوس کتابي دي صاحبه. ارشد جان زورور دی، خدای راستي په دې کتاب باندې مچان بنګېږي. د په دې کې ماشوم را لیشم په دې معاشره کې د دې دا ذهن بدلول دا ډېر ګران کار دی، دا ډېر ګران کار دی. خو زه شاباشي در کوم چې قافله داسې روانه ده، ستاسو تنظیم او ستاسو دا جرګه په بل لور روانه ده. خپل لاره ایستل او جدت خپلول دا ډېر ګران کار. منګه چې کله مایک نو اوچت کړو بلا نیوه کې او الله کو اوس پورې اخلاصي پښتانه ډېر مینا ناک دي صاحبه. خو کاغه دومره دي چې نغې ته به کوک شي او مات پشي صاحبه دی به همدغه شانتي. تاسو قلمکار یې، کم سړی چې د قلم سره تړلی دی به نفیس وي، د کې به جنګ ني، د کې به فتنه ني، دی به مینه غواړي، دی به الفت خورول غواړي، دی به تاله څه درکول غواړي. او بخښنې سره وایم ما چې کم قلمکار لیدلی دی په نستی مې ککړ لیدلی دی. دا د خیم واسکټ خبره پکې اوس یو شاعر وکړه د شلیدلي کټ. نو صاحبه چې تا تلې دا شلیدلي کټ په دې ځای او چې کله مړ شي نو د سلي نه به یې تاویږي او پچم کې به ګرځي. دا کاکاجي مړو ډېر غټ سړی و، وایي زه په پي ایچ ډي کوم. نو صاحبه زه اکثر دا خبره کوم، دا خبره به لږ رالنډه کړم، ما خو ډکېږي. زه به دا خبره رالنډه کړم، ملګري ډېر دي. موږ دا مقبره ډېره غټه ده او ډېره درنه ده
دا زه چې سکوما یا زما خام خیال مرګري چې سکی زما خپل ذاتی دا یو سوچ ته دا عقیده ده چې مړه مرشه او که په نرتوب لاړې د خورې په خدمت لاړې د پښتنو ته چې ته لاره برابر کړه دي ته د امن او د شعور لاره برابر کړه خدای راستي زما قبر لبه سکلته نه ورکوي او دا پښتانه هغه پښتانه دي چې ولد یې هغه باچا خانم خپل نه کو ادنه په جلال آباد کې ولې خښ شو استاسو نمبر ورته دي نو قلمکار او شاعر او زما دیبا نرشه او تکړه شه کیمرا با استاخواله راځي دانه ونسل به ضرور تا تکینی زکا چستا نیت خیراز دی پدې کې څه کړچ نشتا تا او چکی کتاب کې خو دو چراش دلته چیلم منډه کوا ستاده 400 سیګریټ تی میراج شه یو دو جملې دی کتاب اولولا کې دیشي یو رانا پختونخوا دی در نصیب علام جوندی لري